نن ټوله دنیا چې چا سره ملاویږي نو وي پریشان یم او چې څوک هم د دعا دپاره یو مسلمان ته وایي نو ډېر خلک په دې کې د پریشانۍ وایي چېرې ډېره پریشانۍ دي راته چاته د بچو پریشانۍ وي بچي نافرمان دي بچي خبره نه مني بچي ورته رانیغېږي چاته د لوڼو د طرف نه پریشانۍ دي چاته مالی پریشانۍ دي تنگ دسته دی او چانه خلکو پیسې قبضه کړي دي څوک په حرام خورۍ کې مبتلا دي چاته د ښځې پریشانۍ دي او ښځې ته د خاوند پریشانۍ دي چاته د ګاونډ پریشانۍ دي دې سره به څه کوو د دې علاج څه دی چې دا ټولې پریشانۍ ختم شي نو زمارونو یو خو دوه قسمه پریشانۍ دي یو خو دنیا کې چې سړی اوسیږي نو څه نه څه تکلیف خامخا دنیا کې که یو سړی یو باغ کري ځمکه خپله ده او دې په هغې کې یو باغ نالکوي نو دې سره هم تکلیفي دې تکلیف ته به دې غاړه ږدي دې به وبخور کوي د دې باغ حفاظت به کوي د دارو درملو غم به وله کوي د شپې به هم دې پاسې چکر به لګوي څوک ته میوه نشو کوي مارغانو نه به هم ساتي نو دنیا کې چې خوشحالي کله هم سړي ته راځي او یو باغ نه میوه حاصله یا هر قسمه خوشحالي وي نو تکلیف په خامخی واحد جنت ته چې هغې کې تکلیف نشته لیکن یو هغه تکلیف دی هغه مصیبت ته چې سړی ډېر زیات پریشانه کی او ډېر خلک د هغې نه شکایت کوي صاحب بچي مې نافرمانه دي زه څوک یم زه خو د بچو د لاسه په ټینشن کې پروت یم د ښځې د لاسه ښځه خاوند یادوي ګاونډي یادوي دا ولې رونو مونږ الله ير کړی دی او قرآن شریف کې الله پاک فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا چا چې زما د ذکر نه غفلت وکړو زه ير کړم دنیا ته مخ کړه او ما ته شا کړه نو جون به وله تریخ کم تریخ دی به سارم خپی ماښام به م خپی د ده به کورم جون د پریشانۍ وي او بار بیم جون د پریشانۍ وي دی د دنیا جون تریخ دی او آخرت کې به سي ونحشره یوم القیامت اعما قیامت پر ورځ چې دی پاسوم او بیا حساب کتاب میدان ته را جمع کو نو دی به په سترګو ړوند دی ړوند قال لم حشرتني اعما وقد كنت بصيرا الله ړوند دی ولې را پاسولم دی میدان ته مې ړوند ولې بوځې زه خو په سترګو جوړومه الله وایي کذالک اتتک آیاتها فنسیتها تا له زما آیتونه راغلي او تا هېر کړي تا زما قرآن ته زما دین ته توجه نه وه کړې زه دې هېر کړی یم وکذلک اليوم تنسا نن زما نه هم هېرې د خدای یېره دا نه ده چې خدای په یاد کې نه دی نه نن تا سره زه د رحم څه معامله نشم کولی لوی مصیبت نن د الله د ذکر نه د غفلت موبایل دی خفه کېږئ ما دنیا نن په موبایل لګیا د سار چې پاسې ړومبې سترګې په موبایل لګي ماسخوتن چې اوده کېږي په سینې موبایل پروت دی دفتر کې بابو صاحب موبایل افسر صاحب موبایل په لاره د ټریفک پولیس موبایل او په لارو کې خلک موبایل او دا ټچ موبایل او په هغې ټوله ورځ فیسبوک دی او بل شی دی او بل شی دی بل شی دی تسبیح به د چا جیب کې ونه ویني موبایل به جیب کې پروت دی خدای ير کم الله ير کا الله به مونږ څنګه یاد کی الله وی فذکرونی اذکرکم ما یاد کا دې یادو فذکرونی ما یاد کا اے مسلمانانو ما یاد کې اذکرکم زب تاسو یاد کم تاسو ما نه یادوي زما څه کار تاسو یادو ما نه یادوي زه تاسو سره مدد ولې کوم دغه پریشانۍ کې به پروت دی ټینشن کې به پروت دی ګورو به سره هم خدای ير کړی الله یاد کې مسلمانانو لکه خدای یاد کې ذکر کوي تسبیح جیب کې واچوي لا اله الا الله دا الله ذکر کوي الله الله کوي شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه د دهلی جامع مسجد کې ودرید
او د جمعې تقریر کې اعلان وکړ وی اے د مغولو بادشاهانو ستاسو خزانه د سرو سپینو نه ډکې دي اے د مغولو بادشاهانو ستاسو خزانه د هیرو جواهرات و لالونو ملغلرو نه ډکې دي اے د مغولو بادشاهانو ستاسو خزانه د دنیا د مال او د دولت نه ډکې دي خو چې زما زړه د کم څیز نه ډک د قسم په خدای د مغولو بادشاهانو د هغې مقابله ستاسو خزانې نشي کولی ماړه کې چې کومه خزانه پرته ده زما زړه کې چې کوم څیز پروت دی د مغولو بادشاهانو تاسو ټول چې راجمع شئ ستاسو خزانې او سره او سپینه او هیرې او جواهرات زما د زړه د خزانې مقابله نشي کولی خلک حیران دي چې زړه کې څه پروت دی دی په خپله وایي زما زړه کې الله پروت دی ولذکر الله اکبر زما زړه کې الله پروت دی چې زما زړه کې الله پروت دی د دې الله مقابله ستا خزانه نشي کولی تا خزانه تا سره دشمن نشي یو ځای کولی زما الله ما سره دشمن هم خوله راوستی شي او هغه څنګه یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی ډېر لوی بزرګ هغه د الله نه یو ځل سوال وکړو د الله په دربار کې شیخ عبدالواحد رحمت الله علیه نیک سړی روجې قیام اللیل د شپې عبادتونه الله نه سوال کوي الله ما به جنت ته بوځې خو درخواست کوم الله ما ته زما د جنت ملګري مخایه دا کمې ښځې چې د سړي په نکاح کې مړې شي دا به جنت کې سړي سړی د خپلې ښځې کومه ښځه چې د چا نکاح کې مړه شو او چې کمې پیغلې زړې شوي دي خاوند یې نه دی کړی نه دی کړی هغه به الله په جنت کې بعد جنتیانو له ورکړي ما ته الله د جنت ملګری وښایه الله ورته د جنت ملګری وښولاوې یو حبشیه جنۍ ده په حبشه کې د فلانکي ځای کې کلي کې ده د فلانکي محله کې ده نوم یې میمونه دی دا به د جنت ملګری دا د حبشې خلک توري اوهو خدا دلته تور دی د شکل نه بیا په جنت کې به بیا د دوی حسن د جنت والا حسن به داسې چې هغه اوس زمونږ په نظر نه راځي او نه هغه مونږ تصور کولی شو د فورا کونټی راواغېسته و حبشې ته لاړ هغه کلي ته لاړ هغه محلې ته لاړ هلته یې تپوس وکړه دلته څوک میمونه جنۍ شته وي یا څه کوي د دې خلکو ګډې چیلې سره شپونکې ده څه شوه وی ګډې چیلې په مخه کړي دي مخامخ دی خوا تللی ده نو زه ورپسې چې کوم ځای به ګډې چیلې سره دی ورپسې لاړ چا نه تپوس وکړه هلته میمونه څوک شته جنۍ وی دا مخامخ اونې لاندې چې ولاړه ده دغه ده یو توره جنۍ ده او د اونې لاندې دا ولاړه ده او په مونځ ولاړه ده مونځ کوي او ګډې چیلې سریږي او د ګډو چیلو نه غیر چاپیره شرمخان او زمري ولاړ دي دا ګډې چیلې د دې سر اندازې نه بار نه پرېږدي چې دا چیلې خوازي ګډه دي ازمري ورته ولاړ دی هغه څوکیدار دی شرمخان د ګډو چیلو څوکیداران دي بار یې نه پرېږدي دا ګیا ته چې دا ګډه چیلې لګي خپله ګیا وخوري اونه تښتي او څوک یې غلا نه کي شرمخ چې څوکیدار شي څوک به چیلې پټه کي بل شی پې را نشي سپی صحرایي چې دا ګډه چیلې ښکار کی شرمخان څوکیداران دي چې سلام یې وګرځاو شیخ عبدالواحد ورغی میمونې ته وی وی ته میمونې وی او ته څه وی او ته وی وی ای عبدالواحده زما ستا د ملاقات ځای خو جنت و دلته څه کې زما ستا د ملاقات ځای جنت ته دلته څه کې وی ما د الله نه سوال وکړو چې الله ما ته وښایه د جنت ملګری نو الله وی زه ورشه الله را لېږلی و یو تپوس ته نه کوم نورې خبرې نه کوو د کله نه ستا د دې ګډو چیلو د شرمخانو جوړه راغلی دا خو د یو بل دشمنان دي دا خو عجیبه علم هلته ګډې چیلی دي شرمخ د ګیر چاپېره تو دی او د شرمخ په ذریعه ستا د ګډو چیلو حفاظت کېږي دا د شرمخانو ګډو چیلو جوړه د کله راغلی ده او ته وی د کله نه چې زما د الله سره جوړه راغلی ده کله نه چې ما الله سره جوړه راغلی ده بس
دا الله د کائناتو زما د څاروو سره جوړه راغلې. ای مخلوقه د خدای الله سره جوړه وکړې. موږ سره الله څونه څه نه دي کړی او څه احسان الله نه دی کړی او معمولي غوندې عبادت یې راته لازم کړی چې دا کوه. نو موږ ټول ورځ موبایل او موبایل او ټچ موبایل او تصویرونه او فیسبوک، دروغ، ټول دروغ. په دې موبایل د خدای ذکر ولې نه اورې؟ په دې د علماو تقریرونه ولې نه اورې؟ په دې د دین خبرې ولې نه اورې؟ په دې نعتونه واوره چې نه صبرېږي، نعتونه واوره، حمدونه واوره، په دې د علماو بیانونه واوره. دا غلط مې استعمالوه، الله مه خفه کوه، الله مه خفه کوه. او که الله دې خوشحاله که، د خوشحالو کارخانه الله سره ده، اب تا خوشحاله کی. او که الله دې خفه که، بیا د غمونو کارخانه هم رب العالمین سره ده، بیا به الله هم خفه کوي. دا لږ لږ پریشانۍ نه مه یریږئ، دا راځي په دنیا کې. دا هر چا له لږه لږه پریشاني راځي، بیمار شي 2 ورځې بیا جوړ شي. دا لږې لږې پریشانۍ په هر چا راغلي، دا راځي، دې سره ګناه راځېږي، دې سره مرتبې بلندېږي. لیکن د دشمنۍ پریشانۍ چې کله الله خفه شي، په دا سر دله ټک درکړي، په دا بچي دله ټک درکړي، په دا مال دله ټک درکړي، دغه شی بیا ښه نه دی. هغې نه دی الله مونږ ساتي. زمونږ امام ابو یوسف رحمت الله علیه کله چې د هارون الرشید زمانه کې چیف جسټس شو، د ټولو ججانو مشر قاضي القضات به ورته پخوا وي، اوس ورته چیف جسټس وایي. د هوايي کوټ هم نه، د سپریم کوټ چیف جسټس. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه راغی، وایي څه وصیت راته وکړه. نو عقل دا وایي چې امام صاحب ورته ویلي وي چې ګورې نوکري دې ده، تنخوا لکه ښه، هسې نه غفلت ته نه په وخت کې ونه شي، او ته بعد قاضي جوړ شوې، بې انصافي ده نه ونه شي. ګورې د انصاف کار کوه، هسې نه د مالدار طرف ته او بادشاه طرف ته فیصله کې او غریب برباد نه کې. په کار دا و چې دا نصیحت یې ورته کړی وی. لیکن حضرت امام ابو حنیفه ورته څه وایي؟ دا نه و چې عدل کوه، دا کوه. هغه ته پته و چې دا زما شاګرد به کوي انصاف، هغه کې دا شی شته. هغه ته پته و چې امام ابو یوسف ما ماشوم لوی کړی دی، زما غیږ کې لوی شوی دی. ابو یوسف ته ما قرآن خولی دی، ما حدیث او ما ورته مسائل خولی دی. زه پیژنم دا هر څه به کوي، او ورته څه نصیحت کوي. استاد جي نصیحت راته وکړه، چیف جسټس شومه، د دنیا لوی جج شومه، څه به کومه؟ وایي بچې د الله ذکر کوه، د الله ذکر کوه. 2 فایدو لپاره. یو چې ته د الله ذکر کې، الله به دې مدد کوي. لوی ذمہ داری په سر پرته ده. د الله ذکر کې فذکر الله، الله به دې یادوي او الله به تا یادوي. فاذکروني اذکرکم. او دویم چې ته عدالت کې ناست، تا ته مدعي مدعی دواړه ولاړي، او ستا په ژبه د خدای ذکر چلیږي، او ته تقریر کې، او تقریر په وخت کې خاموش او د الله ذکر چلیږي. نو دا خلق بام و چې وګوره قاضي صاحب ذکر کوي، موږ بام ذکر شروع کړو. ستا د ذکر د وجې به خلق هم د الله ذکر کوي. ذکر ډېر لوی اهمیت لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره. هغه انسان چې الله یادوي، هغه انسان چې الله نه یادوي، مثال یې داسې دی لکه مړی او جمدی. د جمدي خلق قدر کوي، او چې دغه پلار یې مړ شي، ویشا به زرې وړی. جمدي ته ایسی لګوي، دغه پلار چې مړ شي بیا نوم هم نه لي. خلک بیا دا نه وایي چې فلان کې قبر له وړو، وایي خدای مو بخه جنازې راواغېست، خدای مو بخه مړي له اوږه ورکې، د مړي کټه. بیا خلک مړی 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 ورته وایي، بیا هغه خشته نوم نه لي، پلار نه وایي، بابا نه وایي، جنازه ورته وایي، مړی ورته وایي، خیر او خلاص. او چې جمدي وي څونه عزت یې خلک کوي، مړي باندې بیا څوک څه کوي؟ ذکر والا ته رسول الله مبارک جمدی ویلی دی. ذکر نه کوي، هغه ته رسول الله مبارک مړی ویلی دی، مړی. او نبی علیہ السلام فرمایي، وی د دې ټولې دنیا حیات او جن دا د ما په نوم دی. ګورې وی انسان دا بدن د 2 څیزونه جوړ دی، یو ته جسم بدن وی، او بل ته روح وی. دا 2 څیزونه روح او بدن. که دا روح تلار بیا ورته څه وایي؟ مړی. چې دا روح پکې وي جمدی دی، چې دا روح پکې وي ځمکې ده، او چې دا روح تیوت بیا 1 ګز ځمکه، 1-2 ګزه ځمکه ده. چې دا روح پکې وي
فوم بالغ وته پروتي او اعلی کټ کې بستر او قالین کې پروتي او په فوم پروتي چې روح ته اوته نو بیا په پوزه کې پروتي د جنازې په کټ کې پروتي چې دا روح پکې دی بابا جی دی قدر سلام روح ته وت ارس ختم الله وې د دې ټولو کائنات روح زمانوم دی چې زمانوم پر کائناتو کې چلیږي کائنات به جمدي وي او که زمانوم ته وت لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله چې ترسو په مخ د ځمکه زمانوم غشتي شي قیامت به ناراضي او چې کلم په دې مخ د ځمکه زمانوم بن شو روح دیوت کائنات مړ بیا به قیامت راځي وای چې کما اونا څنګه شنه دا زما ذکر کوي او چې زما ذکر بن شو څنګه وچه شي کم کب چې بدریاب کې زما ذکر کوي ډېرې کلاو ګرځي او چې زما ذکر یې بند که د ښکاري په دام کې به راغلي یا به د بل کب په دام کې راغلي هغه به یې تیر کړي حتی کمې اوبه چې روانې دي زما ذکر به کوي چې ودرېدې زما ذکر بند شو بیا به ترې بوی د څښا به شي او رسول الله مبارک فرمایي کما جامه چې پاکه صفا ده زما ذکر کوي چې کله خیره نشوه زما ذکر بند شو کما مرغه چې زما ذکر کوي دا به جمده ګرځي مزه دې کوي زما ذکر بند شو یا به د انسان په ښکار کې راشي یا د بلې غټې مرغې په ښکار کې به راشي نو رسول الله مبارک فرمایي چې د الله کائنات دا د الله په نوم او په ذکر باندې جمدي خواجه ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه او ځل دا خبره کوله چې دا زه درته کوم چې دا الله نوم د کائنات روح دی دا الله د نوم د وجې کائنات جمدي دي الله نوم ختم شو کائنات به ختمې مري به نو ابو علي ابن سینا لوی حکیم دی فلسفي دی فیلسوف او عقلی دلائل والا لوی شی دی اب مجلس کې ناسته هغه او بادشاهم دی وزیرانم دی لوی مجلس دی نو د بزرګانو د نیکانو علماء خو کار دار چې نصیحت پکې داغه د الله د ذکر صفاتونه په دې انقلاب راځي نو او ته وی ابو علي ابن سینا فلسفي دی وی خواجه صاحب یو رکوټ لفظ او دنیا کې انقلاب راولي یو الله لفظ بس خواجه صاحب خو خيارو هغه ابو علي ابن سینا ته مخ راوړو وی اے خر تو چه داری وی خر ته په څه پوهېږې اے خر تو چه داری خر ته په څه پوهېږې نو چې دی اوس یو د بادشاه لوی حکیم دی لوی حکیم او لوی فلسفي دی او ټول خلک یې قدر کوي او بادشاه لوی حیثیت ورکړی دی بادشاه مجلس کې ناست دي وزیران هم ناست دي او ته د بادشاه په مخ کې وزیر ته وایې خر ته په څه پوهېږې نو هغه بیا څه چل پې کېږي لکه خفه کېږي که نه خفه کېږي نو چې ابو علي ابن سینا ته یې د هغه رنګ زیړېده چې دا دې څه وایي ملا صاحب په شرمونو دې وشرمولو ما بادشاه وزیرانو مخکې د راته خر ووایي هغوی د ما څونه عزت کوي د هغوی غټه کیمې ما ته ماته خر ووایي دا رنګ یې بدلېږي 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 خولې ته بیږي په دا جمع کې او دا تاویږي چې خدای د ما ته خر ووایي دا خو زه په شرمونو د ملا صاحب وشرمولم یې لږ ساعت تېر شو خواجه صاحب ځان قصد ناغرقزه کړی بیا مخ ور وی حکیم صاحب ابو علي ابن سینا دا څه چل در باندې شو خولې د نه بیږي رنګ دې زیړ شو وجود دې رپېږي څه چل در باندې شو وی تا ماته خر نه وی نور څه چلو شو خواجه صاحب ورته وی ابوالحسن خرقانی وی یو خر ده کې دون انقلاب راوست د خدای نوم به انقلاب راولي که به نه راولي خر مې درته وی اوس لکه د ګیرګټ بدلېږي را بدلېږي خولې د نه بیږي نو خر لفظ انقلاب راولي الله نوم به راولي که به نه راولي روحاني طور چې په قسم د چا د الله نوم اغشتی دی که نه بې قصده په ټوکو کې بیا هم کمال یې کړی دی یو مثال دی یو ماشوم دی یو هلک مثال در کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه طائف ته حنین او تاس هغه علاقې فتح شوې چې واپس راته مکې سره خوا کې یو ځای کې پړاو غورځو خیمې خښې کړې دمې کوله د مانځه وخت راغی بلال صاحب ته یې بانګ ووایه حضرت بلال بانګ وی ماشومان د هغه کلي هغې خو بانګ نه و لیدی چې تر بانګ یې نه پېژندلې خو کافرو ټول د کلي هغه ماشومان راغونډ شو د بلال پېښې یې کولې بلال به الله ماشومان خو کوي دا پېښې کنه بلال به الله اکبر الله اکبر
الله اکبر ماشومان وغه ماشومان هم دې بانګونو پیخې کوي پیخې به ته چې منځ کې چې ته ماشوم لور دی نو سې دی وي یا ماشوم دوی دی هغه څخه پورته کېږي ماشومان کې دی پیخې کوله رسول الله مبارک صحابه ته دا وړلونی سي وړو منډې کړې یا به پکې راونی و نور کورته منډې کړې یا به پکې راټینګ کا هغه ته به ابو محذوره وي تیرے وس نبی علیہ السلام ته ودرو او یریدو چې بچې مې یریګا وی څنګه دی وایا اپې خیشا بوایا هغه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ور پسې بیا وای شابه څنګه دی وی هغه حافظه مضبوطه وي قرآن چې به ودل له حضور پاک نور بیا به یادو اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله ای بچی دا یو ځل بیا وایا الک پزور وایا دا یو ځل بیا وایا پزور وایا اغلک پزور کړي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله وی زمخ کی وایا زمخ کی وی چې الله اکبر الله اکبر لا اله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله ورسول الله مبارک پر سر ولدا سے لا سے خود چې دا پیخه دا بانګ پکول چې بانګ اخلاص کا ابو محذوره او توي رسول الله مبارک تا وی سب دا کلمه مې لکه کې ناست مسلمان مې کا تا چې دا شهادت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دو ظلمات ہوئے لمے کے ناس لگے کے ناس بس مسلمان میں کا کلمه وتوے په مطلب پوي کا مسلمان شو وته بچے دا پیخو والا بانک چې تابانه موي کنه دا پیخو والا زته مې د مکه مؤذن کلم دقه سي بانک بوي نو حضرت ابو محذوره چې به بانک وي دا سي به وي اشهد ان لا اله الا الله دا خو موږ دوه ځله وایو دا به سرور ځله اشهد ان محمد رسول الله موږ دوه ځله وایو دا به سرور ځله په خیر په خو کې د الله نوم اخلي الله ورته ایمان ور نصیب کوي نو چې ته به خو تسبیح د لاس کی او الله نوم اخلي رښتیا وای خدای با تعالی کمال درکې کې بنل د الله نوم کې ډېر برکت حضرت ابراهیم علیه السلام ګړې چيله او ځل سرور ګړې چيله په دې ټول پیغمبرانو خدای پاک دا ګړې چيله سنا سره سرولې د دې ځان له وجې دي چې ولې ګړې چيله سرولې یو لکو ډېر خوش आवाज او خشته आवाज سره هغه ډېر په خوش आवाज د الله نوم واغشته سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والقدرة والهيبة والكبرياء والجبروت الله نوم واغشت د الله خشته صفات دي اوس دې واغشت نو د خپل आवाज هم د الله لوی نعمت دی نو حضرت ابراهیم علیه السلام ورنږدې شو بچي یو ځل د الله دا نوم دغه په خوش आवाज راته وایا چې څنګه دی وای هغه له کوتي بابا جی صبر راکې هغه پیغمبر دی اوس ای بابا جی صبر راکې په بچي دا نیمه ګړې چې لاستا شو دا قربان د الله د نوم نه هو راته هغه تبیا په خپل आवाज وی سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت یره بچی ډېر خوند راکړ یو ځل با بیا راته ونه یو ځل با بیا ونه بابا بیا بسره کې وی دا باقی ګړې چې لستا شوې الله د نوم نه قربان هرونو زموږ مینه نشته کنه چې رښتیا خبره مینه نشته دروغ نه وایو الله ته بانګ ویل کېږي دلته په موبایل خبرې کوم دا مینه ده موبایل باندې چا سره خبرې کوي مرګري سره مرګري خدای ک الله خدای الله خبر ته بدبن کا موبایل هغه ته یو بانک شروع شروع صبح خبرې کوي الته قامت شروع دي تل ترجمات نو دي ها هلو الته هلو کې او بار خبر او سم ولا زموږ د موبایل بس خبر څنګه جوړ یو په خیر یو منګ لړستړي کې کله کله سو کو باز ټلیفون بو کې راته څنګه خیمه بیا څنګه بیا خیم نور څنګه نورم خیم خنو بیا څنګه نو خیمه کنه او نه ستاره نمبر به پیدا کړي به چې تاسو کو خنو څنګه یا خدای نو څنګه خدای شل زلو خیم کنه دا مون خبري یو خبره شل زل لزن
جیبونه د بشیر جان څلور دي که پنځه په جیب کې پراته څلور دي که پنځه هر جیب چې ګورې د موبایل ډک دی بهر کې زه دې خو پې دا د دې سترګو د ګناه نه خو دا غریب خلاص دی دی غم نه خلاص سترګو ګناه نه کوي هغه واړه دي ورسره او زما په خیال چې د ټولې دنیا نمبر یې به ورته یاد دي خدای ورته دا یو فلسفه او ملکه ورکړه بچي جانه داسې دی که او زما څه نمبر دی ځه هغه دی موږ د خپل نمبر اکثر نه یاد خپل خو خیال یاد دي خو دا نور نه یاد او دا بیا ټول یاد دي حاصل د خبره دا دی چې هغه د الله د نوم سره مینه نشته الله دې زموږ په زړونو کې د خپل ذات مینه پیدا کړي بس نو دلته باغ ویلې کېږي هلته هلو دلته اقامت ته هلته هلو تکبیر اولا فوت شو هلو هلکه هلته تلاوت به کوي ټنګ به ټنګي زر به قرآن شریف بند کړي خبر یاده که خدای نیک بخته خدای مخکې دی که بنده مخکې دی یا سادهګانو په کوم طرف روان یې شیطاني وسوسې دي نو هغه مینه دې ته وایي اوس نو بیا ورته وایي صبر راکړي باقي بیا ورته په خوشتي اواز وایي یاره بچې یو ځل به بیا راته وایي باباجي صبر راکړي ګډه چیلی خدای م راکړی نور به څه راکړي بچې دا ګډې چیلی سرول به غواړي که نه زه به یې دله اوسروم شپونکې به دې شم خو د الله دا نوم راته دغسې خشته ووایه وی باباجي مبارک زه انسان نه یم زه د الله فرشته یم الله راولېږلم چې ته لاړ شه زما دا خلیل وګوره چې د ده په زړه کې زما د نوم څونه قدر دی زما د نوم څومره قیمت د سره پړه کې پروت دی او څونه قدر دی دې له رب رالیږلې مبارک دې شه ودې ګټله ودې ګټله د ټولې دنیا مقابله کې د الله د نوم مقابله کې ته دنیا م غورځې او دې پسې یو خبر را یاده شوه چې کله مړ کېده ملک الموت وله راغی نو ملک الموت د پیغمبر سره د مرګ په وخت کې لږه مشوره کوي دا د دې پیغمبر عزت دی وایي ستا ټیم پوره دی وایي لږ وخت پکې شته وایي لږ غوندې وخت دی وایي زما یو سوال جواب پکې الله له وړی شي وایي الله ته ووایه چې ابراهیم وایي هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیله داسې دوست به دې لیدي چې دوست وجني زه ستا دوست یم ولې مې مړ کې دا یو سوال جوابونه ورسوي ملک الموت وی ښه ملک الموت لاړ الله له واپس راغی وی رب مې څه وی وی رب دې وی هل رأیت خلیلا یکره لقاء خلیله چې داسې دوست به مې دې چېرته لیدي چې د خپل دوست ملاقات یې نه خوښه داسې دوست به دې لیدي چې د خپل دوست ملاقات یې نه خوښه مرګ خو یوصل الحبیب الی الحبیب دا خو دوست سره ملاوی بس وی عجل 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 زما روح زما صاحب بدن دا الله د ملاقات نه قربان زر سا وباسه چې دوست ته مې زر ورسه زما رونو د الله نوم چې څوک اخلي او ذکر کوي دا په مینه کېږي دا د الله سره مینه ده او که د الله سره مینه نی که نه او محبت نی دی به د خدای نوم نه اخلي او د الله یو تاتاري بادشاه په یو علاقه باندې دربن ورته وایي په هغه دربن باندې حمله وکړه خو دا تاتاریان خو ډېر ظالمان نو چې دی سیک او دا دربن د مسلمانانو ښار نو چې څنګه ده حمله وکړه په دربن باندې نو چې مسلمانانو ته پته ولګي چې دا ظالم خو راغی دی خو به اوس موږ هم وجني زموږ بچي به هم وجني ښځو سره به مو سره څه کوي بس دوی ټولو اعلان وکړو چې دا کلي ورته پرېږدو تښتو ته هجرت کوو که د کلي نه ووت خو خپل کلي ته به راشو او که را نغې طاقت د مقابلې موږ نه شو لرلی نو بس بل ځای به چېرته اوسېږو ټول کلي د دربند نه ووت مسلمانانو تښتېده تاتاري بادشاه چې څنګه راغی په دربند یې حمله وکړه کلي ګاډو څوک شته نه نه هلکان شته نه جینکې ټولو خلکو هجرت کړی تښتېدلي بس دوی خوشحاله شو وي زما روبه مو لیده زما د راتلو نه مخکې را د کلي خالي پروت دی وی صاحب یو دوه کسه پکې شته وی څوک دي وی جومات کې یو دوه کسان دي وی راوسته شیخ احمد دربندي رحمت الله علیه دا د نقشبندیې طریقې یو لوی بزرګ دی پیر دی دی راوسته اتکړی ورته واچولې او یو ورسره یو مرید دی هغه هم اتکړی ورته واچولې تاتاري بادشاه ورته وی شهزاده وی تا ته پته وه چې زه په دې دربند راځم وی او وی زما روب درته معلوم وی او وی ټول خلک لاړل وتښتېدل زما د یارې نه وی او وی ته ولې ونه تښتېدې اخر ولې ونه تښتېدې وی زه خو د خدای کور کې ناست یم د خدای کور ولې پرېږدم خلک خپل کورونو کې وغې پرېښودل زه خو د الله کور کې وم د الله کور ولې پرېږدم وی اوس پرته پته ولګي داسې سزا درکړم چې یاد ساتې ټول ما نه ویارې دلته جومات کې ناست دی شیخ احمد
دربندي رحمت الله علیه چې دا اوریدل یو تیز چغې سره وی الله او چې وی الله نو اتکړې اوښلې دې په ځمکه پرېوتې پو کې زولنې دې اوښلې دې په ځمکه پرېوتې د مرید اتکړې او زولنې په ځمکه پرېوتې چې تاتاري بادشاه وکتل او په هغې دونه غټه سر وکړو چې هغه نوکرانو ته فوج والا ته وي دا بوځئ خپل جومات ته بوځئ دوی ته غږ ونه کړي اوس په بل غم ونړو د اوسپنې هغه اتکړی وشلی دی نه که بل چغې د الله والا مونږ چېته ونشلی مونږ غرق نه کړي دا بوځئ خپل جومات ته ونه په سچه د الله نوم والا په محبت د الله نوم اخلا مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلی دی انور شاه کشمیری رحمت الله علیه مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه و شیخ الهند صاحب مولانا محمود حسن رحمت الله علیه نم سبق وینو د شپې به هم تکرار کو د طالبانو به یو بل سره سبقونه اړول یو به واړو نورو به ته غوږ کېښود بل به واړو بل وایي ما خپلو ملګرو سره هغه دیو ټلویزیون وایي د انګریزۍ کې خپل تکرار کو وایي په یو ځای زه هم نه پوهېدم ملګري مې هم نه پوهېدل اوس دا ځای داسې دی چې که په دې مونږ پوه نه شو نو سال له سبق دې سره تړلی په هغې مونږ نه پوهېږو یو ملګري په هغه ځای پوه نه شو سوچونه وی مولانا شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه به زما ډېر خیال ساتي وی ما ته ټولو وی چې اشرف علي داسې وکړه چې ته لاړ شه او د شیخ الهند صاحب نه په دې ټکي ځان پوه کړه په دې سبق که دا مونږ زده نه کړو وروستو سبق دې سره جوړ دی پر سبالي سبق هم نه پوهېږو وی ما کتاب ترخ کې واغېسته شیخ الهند صاحب چې به سار مونځ له راغې مانځه نه پس به خانقاه ته ته ذکر به کوم نو ما وی چې دې مونځ سین خلاص کړي زه به ور مخکې شم نو زه به ورته ودرېږم دا ځای به ترې زده کړم خو سخت یخني ووی وی سار لاړم شیخ الهند صاحب جومات ته جمع ورکړه چې مونځ یې وکړو دې سینګ روان شو نو زه ورتېز شوم خو بس ما نه لږه سستي وشوه دې رانه بیا خانقاه ته کوټې ته ننوتې او دنې ځان پسې کونډه لګولې وی ما چې اشرف علي دا دې څه غلطي وکړه ناراستي دې وکړه دا به اوس څه کېږي دا خو دلته کې دې لګیا دی خپل ذکر و اذکار به کوي نور چې وخېږي اشراق به کوي هغې نه پس به راوځي اوس بیا به دي درس لا دا خو غلطي دې وکړه ځان ته راوت لګېم چې لږ وختي راغلی وم صف کې مخکې به ولاړ نو زه به یې لیدم ما سبق مې ورته وي دا وروستو رالې شاته دا څه وکړل وی رالم د هغه د کمرې خوا کې ودرېدم ما ځان له سزا ورکوله چې ورېږه چې بیا داسې نه کوې اشرف علي نو په یخه یخنۍ کې ولاړ یم کتاب مې ترخ کې نیولی دی وی یخني مې داسې کېږي چې غلچم خو مې چې نه همدلته به ولاړ وی شیخ الهند صاحب دنله لګیا د ذکر کوي لا اله الا الله لا اله الا الله د الله ذکر شروع ده وی د دروازې سره زیر ورو اورم وی قسم د ذکر هغه کوي خوند مال راکوي ذکر کوي خوند مال راکوي وی چې کله نور راوخته او دا خپل د اشراق او مکروه و ختم شو منځ وکړو او څنګه راووته ترخ کې مې کتاب وی ما ته وی چې اشرف علي څه دي و چې ما شیخ الهند ته وکتل نو په یخه یخنۍ کې زه راپېدم هغه دومره شوق سره ذکرونه کړي چې جامع د خولو شوړ پوړ په تندي د خولو به روانې وی ما ته چې حضرت دې ځای باندې نه زه پوه شوی ما نه به زما ملګري پوه دي نننی سبق بیا ګران دی نو چې دې باندې مو پوه کې وی شیخ الهند په ولاړه لګیا شو صاحب کینونه وی نه په ولاړه لګیا شو او داسې تحقیق یې په هغې کې وکړو چې نه په الفاظو پوهېږم نه په معنا پوهېږم دې څه وایي نه په لفظ پوهېږم نه په معنا وی ما ته چې اشرف علي پوه شوې وی ما چې صاحب لږ راښکته شه پوه نه شوم لږ راښکته شه هېڅ باندې پوه نه شوم وی بیا تحقیق دوباره شروع کړو وی په دې دویم تحقیق کې په الفاظو خو پوهېدم خو په مقصد بیا نه پوهېدم وی ما ورته وی چې سبق اخلاص کړ وی چې اشرف علي پوه شوې وی ما چې صاحب پوه نه شم لږ نور مخکته شه اوچت روانې لږ ښکته شه وی اشرف علي دې وخت کې نه کېږي بل وخت به درته بیا ووایم ګوره دا د الله سره نسبت دی یو مثال به درکړم تاسو پېښه پوه شئ عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی حضور پاک یو ځل ناستې وی دې کې زه ورغلم وحی راغلی وه وی چې ورغلم او کېناستم عایشه خپله بیبي ده څومره یې خوښه ده د ابوبکر صدیق لور ده وی ما ته من انت څوک یې ما وی چې عایشه وی من عایشه څوک ده نه پېژنم
ما وی ابنتو ابی بکرین دا ابو بکر لور دا تمہارے پہ جانے ابو بکر لور افتا بی بیم کر وی من ابو بکر ابو بکر سوکتے امن پہ جانے ما وی ابن ابی قحافہ دا ابو قحافہ زوے دے وی من ابو قحافہ سوک دے وی او یریدم تیروانا شما دومره اللہ سر مضبوط نسبت تے چی وقت کی خپل بی بی عائشہ نہ پی جنی آغا یار غار چی طول عمر مرگر دے ابو بکر نہ پی جنی دا ابو بکر دا پلار نم پی جنی چی دا اللہ سوکتے دا سے ذکر بکی دا دغا ذکرت کڑے ماتائی دغا ذکر دا بل مسلمان پزل کے اثر پیدا کئی دغا ذکر دا اشرف علینا حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ کم شخصیت تے جوڑ کر یو مثال در کو در ازل و سابق سے بتا سٹولو پیجند اللہ دیو بخی استاس و زمون در رجوع فیصلی بے کو صبیح الدین سابق سے جماعت کے ناس سے اللہ شاہد دے اللہ گواہ دے دا خبر دے ما پخپل اور دے بلکہ آواز مانا دا غنیر دینو کی کڑے دا خبرہ پیدا پا دیوبان کے اوما اور صاحبزاد عبدالباری جان سے زمون دا عمر دو تاسو پیجندب عبدالباری جان صاحب رضا سے یو را سر دیو دریم ام دیو کسلم واغشت خواغ زدتا ناخلب بددا درے کسان مونگ پا دیوبان کیو سبق ہم ہوئی مونگ وی چی زو تانبون تا دا مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ ملاقات کو وی دا دریم مرگری راتوی چی مڑتا سوزگاری ہے اشرف علی تانوی سے سکا وی اخو لگیا دیو لنگری دیو پیری دیو باسکٹ دیو خلقو نا پیسے ہو مریدان پیسے روڑیو دیتا ناس دی پتہ سکا وی دیر با دی مونگی خدای دی بے خوباسا خلا با دی کا گیشی اخو لوی عالم دی یوازی دا سی پیر ندی لوی عالم دی بزرگ دی وی لرشت برگی مرگی نیشتا خدا پیسو تا ناس دیو خلق پیسے روڑیو واسکٹ کی وطا چیو پیسے روڑ لنگرو ندی مونگوی بس لکا کتزیو کت ندی مونگ خدا نلارو تا خو گڑی وڑی وی بیا دوی چی دا تماشا خو باوکو کرا وی لارو تانبون تا خو پلارم دے خدای وائی لگیا دا مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ غیبتو نگیا وی چی خانقاہ تا وہ رسیدو نو ادغا وقت مولانا اشرف علی سے اخیری عمر کے دے بڑا دے بیمار دے خلق با ملاقات لراتلل و دا ملاقات قانون دا دی چی بل لبا تکلیف نور کے قانون مو پی جانے بعض خلق دی عالم یا دی پیر سے ملاقات تلال شی بیا تی زینا نا ملاقات کی ضروری خبروں کو بیا سلام علیکم بل لبا تکلیف نور کے ضرر منر اسے نا قانون دی نو مولانا اشرف علی سے بار یو کس کے نولیو دا خانقاہ مشر نو آغت بیو چی دا خلق پویو چی دا ما وقت ضائع نکی اگر دومره کتابونه لیکلی دي دومره کتابونه چا شاگردانو چا شاگردانو چې علما وای چې د جون پرود تقسیم کې د جون دروازونه پانی زیاتی نو وی هغه چې دا خانقاه کوم مشر مرید هغه کم نه نه رااله مونږ د دیوبند سره رااله مولانا اشرف علی سے ملاقات لوي دا څه کار دی ابدن تپوسونه کوي او درې جواب تیار کې ابرن تپوس کی کون ہو کہ تاسو ددان تیار کریں کہاں سے آئے ہو کم نے نراغلے کہ جواب تیار ہے کس لیے آئے ہیں کہ تاسو جواب تیار ہے بد ادری خبریں گورے کہ دوال راغلے وے دوال راغلے کہ دا مسئلے تپوس تراغلے وے مسئلے تپوس تراغلے کہ بیعت تراغلے وے بیعت ادریو کہ بھئی یو آئے ٹول بناو آئے و بیا بھئی سارے کے نظر بروزے وی چھے غدا خبر کولے منگ لو رپیدو وی یرولو دا سے حیبت را باندے رہا وی چھے ورننا وطو وی وہاں اشرف علی صاحب ناس تو منگو دریدو وی کون ہے کون ہو سوک کے مونگی حضرت طالب العلم ہے کہاں سے آئے ہیں کہاں سے آئے ہو کم نے نراغلے ہم دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں دیوبند نراغلے کس لیے آئے ہیں سل راغلے مونگی بغرض دعا حاضر ہوئے ہیں دعا لراغلے بس سابق سویمات ہے قتل عبدالباری جان صاحبزادہ صاحب تیو قتل وی تشریف رکھے کہ نہیں وی کہ دے درم تیو قتل اکی ناستا وی من خو کی ناستو کہ درم تیو قتل اچھے پلارے والا غیبت کو او غیبت کو وی دیتا وی چھے اٹھو خبیس اٹھو خبیس پاس خبیس اٹھاؤ تو لوڑ سے تے زبردستی نکالو نکل جاؤ خبیس کے بچے پر نکل جاؤ خدا بس وی سڑے پٹا پٹو ویستا وی مونگ نا خولیو پیدا چی خدا پاکا دا سنگے دت پا دا پیشو
دیتا کشف وای، دیتا کشف. مونږ یو پیژنې زمونږ عزت وکړه چې تشریف راکې کینې تشریف کې دی هغه ته ویټو خبیث فورا هغه وست په منډه وست بس مونږ پوه شو چې دا سړی خو د الله لوی ولی د زمانې دی مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه خو ډېر لوی سړی دی چې بار وته بل ته مې چې خوند یې درکړل څنګه تا وی دا پیر او دا پیسې او دا خانقاه او دا لنګرونه چې نخرې دې کولې چا وته ووایي چا خبر که خو بیا سړی را پیدا چې دې سره څوک کوي زه به ورسره وڅوک دا مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه دا د حاجي امداد الله صاحب مهاجر مکی دا هغه مریدو او د مولانا شیخ الهند مولانا محمود حسن خاص شاګردو او دا هغه مریدو دا ذکر چې کله ذکر دا د سړی په زړه کې الا بذکر الله تطمئن القلوب الله فرمایي زه نه وایم مونږ وایو زړه خپه دی زړه پریشانه د ټینشن ګولې الله وی سال علاج ولې نه کې الا خبردار داسې وړه خبره نه ده لکه یو سړی چاته آواز وکړي او اعلان وره خبر ده الا خبردار بذکر الله تطمئن القلوب طالبان په پوهېږي دا بذکر الله مخکې شوی دی نوی تقدیم د محق و تاخیر دی فیده اختصاص ہوتے حسن الا خاص دا اللہ پنم تطمئن القلوب پزلون مطمئن کی پبل شینا دا اللہ پنم پزل کی اطمینان رازی زمانونو اللہ ذکر بکوئی خواہ لگ مہربانیوں کے اللہ طرف تلگ توجہ کے اور دا اللہ ذکر کوئے پریشانی بنی انشاءاللہ العزیز وی بس معمولی بئی دا نه چې نه انسان د خامخا راځي خو هغه پریشانی چې هغه تر ټینشن ګولای ولا خوري هغې نه به پې خلاص نو دا الله پاک یو ټیم ځان له مقرر کې سار وایې ماسپښین مازدیګر او په لاره چې دی اوس زما په خیال په 10 روپۍ دی که په 15 روپۍ تسبیح کېږي تسبیح ځان سره ساتئ تسبیح کې دا برکت دی چې جیب کې دې پرتي وي او لاس دې ورښکته که او هسې دې مو سره لاس وجنګېد نو الله به در یاد شي دا مذکر دی الله سړي ته رایادوي که تسبیح دې جیب کې نه خدای به درته نه یادېږي خو که جیب کې تسبیح پرتي وي او ګوته دې وجنګېدې الله درته یادېږي نو ذکر کوئ ډېر د موبایل او د فیسبوکونو له ډېر زیات زور مو ورکوئ ضرورت لپاره استعمالوئ تقریرونه پې وره د علماء بیانات وره درسونه پې دا فایده مند نعتخوانۍ پې خیر دی وره فایده منه خبره لیکن فضول په هغې کې تصویرونه او فلمونه او ډرامې کتل قسم په خدای دا دنیا کې د انسان دپاره تباهي ده او آخرت کې هم تباهي ده نو ذکر کوئ ښه تاسو ذکر خو ډېر اسان دی لا اله الا الله لا اله الا الله زر پیرې چې انشاءالله هر مسلمان یې روزانه وایي ښه لیر لگ وقت پہ لگی زر پہ روائیں اور چھ سل پورا کے لا الہ الا اللہ نسلو پس روائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا سل دیر زر کی گی پاسانہ کی گی اور یو درود شریف وائیں درود شریف فضیلت پر تو چھ بل وقت بیان کے انشاءاللہ ماسخوتن چھ خصوصاً سملے درود شریف وائیں یو 200 پیرے خامخا وائیں ہر یو درود اللہم صلی چی راضی ویلے شے خدا موس کی چکم وایو درود ابراہیمی دا بیا ډیر بہتر دی